باندې خپل رقم کې دا څه په غضب اورېدل اسلامي رخصه مړه اسلامي نه دا تی سر دی د خدای مسلمانه نو په موبایل کې ما ته جزم لګولې دی لمبه دې نه میلاویږي داسې کار دی قره شل پیرې مې درته وي چې ما پسې باقي مګر ستا د لاسه خو ظالمه د ما تلې تندې نه لګي د خدای او د دې جولې خاطر وکړه مخې له رانه شي راشه خو تودېږي نو توره ګناه نه سپینه ګناه د خدای مسلمانه دیاړي به ډېر ګران کار دی وایم چې څنګه دا قور تور دی که نه نو داسې داړم تور دی وایم ظالمه ستا د لاسه خو چې کوم دی زما زندګي په دار شوې ده ستا مرضي ده ورو ستا مرضي ده دې ته به د سهار نه به د 4 بجو پورې کار کوې خوښه دې خپله د ظالمه ګوره ما سره ګوره ښه کېږي یاره قره یو خبره ته کوم چې ته راشي د خدای قدرت دی زما شیطان چې کم دی نو بس پلت وشي ته زما اوس خفې خو خوشحاله خفه خو دنه ډېره مه قره ښځه نو ته زما نه خفې د خدای مسلمانه ویم غني خان بابا وایي وی خو د ډېر عمر په کار وي غني خانه یار خفه که هره شپه به درته کال شي ډېر زبردست ته زما اوس خفې د په دې شعرونو باندې خو ته ما دوکه کې خدا راته ووایې که نه چې بیا دې څه غرض په مخه راغښتی دې بچه کنده نور و نورې مړه نه خو لالچیان پنسیان دې وي داسې کار دی ملګريه د فرخان دی غوجره نه ده هغوی سوات ته چکر لیدلي دي او مړه قولنګي چرګان پکې ګرځي نو مړه سبر شان چرګان دي ملګري دا اوږدې اوږدې مخوکې دي دقه مې لګي قره تا د خو په درېږي چې ما ټول عمر د چرګانو شوق کړی دی خو خدای شته کوم پکې روز ښه شي خو ګوره یو خبره ته کوم اشنغری مېلې ته به بوځو وایم زه به ځي نه ما ته معلوم دی خو داسې کار وکړه قره چې د سر دانې به ته زه ښیم ورته بیا رانیسئ بس ټیک ته ملګري صحیح ده دې ته څه بانه وکړې زه راځم چاته خدای دې کور سره د دوی نار کې وایم چې بار ته ځم بار ته راځه خلاص ته په دغه سره دا صحیح ده هلکه داسې که باچاجي را دې خوښه زما خېټه کې ګولې دړ دی زه لږ دې سارا ته ځم واپس راځم ښه او کنیکټر ته تپوس وکړو ورته وی راځي صحیح ده فکر ورته په دې ګوتانګې سره او که نه د خدای مسلمانه خپې به دې ماتې یې پرې خوړو به کړو په لنډه وځه مړه وای سمیر ادانګه شابه ملګريه قره دا شو وبیلیسه خدای شته چېرې مه کوه پلاستیک خرابې که لکه د خدای مسلمانه په دې مقصد مې پرېږه چې دې ګسې خپې دې را باندې پلاستیک ولې جوړوې دغه ته خو بچي تجربه دې نشته که نه څنګه د خدای مسلمانه چې ګسې خپې ته پلاستیک واچې که نه نو پولیسو ته هم پته بیا نه لګي یاره قره دومره خراب دماغ دی خدای شته ستا دماغ د زناور دی خفه نه شي هسې کار کوم راځه هلکه دا چرګ راباندې پېښ شو ښه قره هم د دې وجود د مالک ما ته ډېر خطرناک ښکاري چې ته ګیر لګي اسلاميه دلته کې لکه د خر تاویږي راتاویږي صرف پسې راتاو شه پرې پوینډر کې ور پکې کوم ځای کې دی ور بل شان ور دی ته وشه ولا که نه نو ټیم ولا نه ورکوه که نه نو په دې شو وی د خدای مسلمانه قولنګي چرګې اوري یا الله زما دې تا ته په توبو خدای دې ته پاکه تا ته نه خرابېږي اسلاميه دا د خدای مسلمانه قولنګو چرګې دي که نه ما ته وشبه راکوه شبه اندا واده ورولیا تو وګوره چې ته خدای ظالم بچر ته بچي پکې نه بچي نه مړه دا واده تماس دې پکې مازه دا سکه چې دماغ دې ټیک شي راځه خدای دې بي خو بنیاد ما سره دې راته خراب خدای دې تباہ او برباد کړه وخت کې پاکه کار کو نه غیا یا کورګه کې بنور انډي می بس ته څوک پر باندې راشي او نانو چرګان اړو د سړي ځامن نه دا پکې ستې چرګان دي راځه ډېر مزه اسلاميه ته چې ورې مال کوه په سره راوړم خدای دې تباہ کړه
سقشتا وختونو سقشتا وختونو دمه د انډیانا را په سوال جواب شویو چې خرمانه راشه خرمانه راشه خرمانه راشه خو ما خمور مې وا خیرې مرته نشم کولی هغه ماته وی چې راشه دلته منګیش په دلته سټیج ښکته ولم چې دې زور سیتار د تاور له پوچیړم ډېر مزه کوي جنکه ډلې ډلې لاړې جانور له لو مازی ګر دینا منګی راواله خرمانه یا خو نن بیا تنبل اغوستی یا بس یا ما سړی چې څومره زړي که نه په دماغ یې کاپې دي خو داسې ورشم داسې که نه دا څه کوي وای خان تاسې له راځه یا یم قربان شم خرمانه یم په ایمان چې ستا تنبل اواز یم په کوڅه کې وویله که نه ډاړې مې داسې باغ باغ شول خوږه خوږه راباندې لګي لکه داسې ولګېدې که نه لکه ګوره یاره خان تاسې له بس د زړه مینه د زړه مینه د زړه مینه ښه شي خان تاسې له یم خان تاسې له ډېر خوند به یې کړو ډېر خوند به یې کړو چې تا راته تبله وال هم راته ګانه وي داسې کار بس چې بس ټیم تېر شي او چې عمر تېر شي بیا خوند نه کړي خو ستا خوښې که نه نو زه د خیر دوه ټپې راته ووایه زه به یې ته ووایم خان تاسې له یو خبره درته کوم مړه چې کله خوږه شي که نه زړه شي د خوراک شي نو بس اخو ګوره دا پاتې خبرې اوس مه کوه بس ژوند دې تېر شو ته راځه لیکټ راځه راکه ماله ووایه خوږه ټپ ووایه ښه خوږه خشته خشته ووایه نندی میراجی کلی اشنا سبا کومن ازوادا گوری باپ مینا مینا گوری باپ مینا مینا ماتا بخندا ماتا بخندا بس همدا ګاونډیان به ویو چې ولې وبوډاګان شو که نه او مستې ونیو ماته نو که دې خوښې که نه یو خبره ته کومه بیم که دې خوښې نو ګورې هغه ضرور یادګار به تازه کړو یاره خان تاسې له زما ډېره خوښه ده خو چې ستا خوښه دا نو بس داسې کار زه لاړم ګودر ته که نه منګې به راوالې او په ترخ کې به ونیسم به ګودر په غاړه ناست یم او هغه شان شپېلې به یو بل ته وو خوښه ده ښه زه ورته زه درغلم او زه ګورې انتظار کوم ګورې ښه زه انتظار کوم ستا د سترګو پنې پنیاټ کې چې زما د خو دې ګټې وخشته ټپه درته ویم په هغې کې نه بس ټپې به ته هلته نورې وې ځه انتظار کوم ستا د سترګو ولی په نشې ته زما د سترګو زه انتظار کوم ستا د سترګو ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام غرق شوم تباه شومه داسې کار دی که نه چې یو لس چرګان الوتلي یو چرګ د 40 او 50 زره روپو وو او چا رانه وړلي دي نو خدای دې مرغۍ سر نه خلاص کا نو چې ته چېرته تلې نو کور ته به تالې والوې که یا ملک صاحب دا نه غټه تاله مې ورته اچولې وه خو په دیوال څوک راوړېدلي دي او زه تلم سوات ته په چکر او چې رالم نه چرګان نشته د یو 40 او 50 زره روپو یو چرګ دی ها ته ما ته د ووایې ستا په دې کلي کې په چا شک شته نه هېڅ شک مې په چا نشته نو ما څوک لیدلي نه دي نو ښځه داسې کار دی که نه ها چې زه الله دې خیر کړي سبا نه بل سبا ته راشه زه به د کلي ټول خلک راغواړم ښه پوه شوې او؟ او انشاءالله چې دا غل به درته زه روباسم دا غل راله پیدا کړه د الله د رضا لپاره زه ډېر ګډوډ یم ډېر یې خراب کړم خو ستا نه زه یو تپوس کوم زه چېرته کې د سی ای انسپکټر یم یا زه چېرته کې د پولیسو تاڼه یم نو دا کیسونه خو خلک بل خوړوي نو دا ما په سره ولې هغه یو وټه مې راکړی دی یا ملک صاحب نو پتا خو موږ هسې نه نوکرۍ کوو نه راله کتې شي نو چرګ چرګوړو دا کاته خو راله واروه که نه پاسه خو دې په شرمونو مو شرموه دا څه خبرې دي چې زما را ملکې دې ته راله خو زما هغه نیکه نو الله دې وبخي ابه دې خوشحاله دي چې ملک صاحب سلام علیکم او نو خبر چې بیکګراوند بیا څه شی دی زما هم تبه وکړه خو ځه شاولي ای ملک صاحب نوم خو الله درکړی دی د عزت ډېر ښې دی چې تا له یو سړی راشي او تا ته خپله مسله او بدقه نوم دی ذکر ګوړې بیا داسې ساتمه بس الله رحمت شه خدا را لوکې ښه سبا نه بل سبا ته راشه ټول کلي خلک به ما راغونډ کړي انشاءالله د غل صحیح ده چې دا را لوکې الله هم خوشحاله کړه هغه الله معلوم کړي سلام علیکم خدای پاک ما ته چا وي چې ته ملکې ته ودرېږې زه خو په شرمونو وشم چې کم راځي نو پاتې پیسه نه به وروړي هغه غټه غټه پیسه دې څه شوې یاره خو خدای پاک ټول دا قراقور را برخ کې ډېر هلستړی کړه یاره په یو شي مې خوښ دی کلاړي سړی دی دیاړی ته مې نه پرېږدي بس چې ده سره ګرځي دا نوي نوي پنسوي په دیاړی خو په دیاړه پوه شو خدای دې کور د دیاړو ورکړي په دیاړو سلال به شي قراقور دی د خدای مسلمان اسلامیه
بیګانه شپه باندې لکه د مرګ تېره شوه یروره لکه د مرګ بره باندې تېرېږي نه دا څخه انډې روغ روغورون چې پرونه سره پېښور ته تلي نو روغ د انډې جړ د خولې نه راووت دا خبره پیغام مسلمانه دا ته څه کې راز چې انجیرې پکې پکه راغته شي سوري پکې غړغړ شوي دي هر څو خورې ځناورې د خدای مسلمان ویم زمین د مشران مغه متل دي یو دا بلا نه لري چې تا خو تا خو ما زه خو ما ها وای بیا څه چل دي کوم خوا ما بس الله مالک دا خبره ده کوم الله خو مالک ته خو زمون کلی ته ډېر مراد لري ټولو خلکو ته پته لګي چې قراقور د پس راځي او دواړه په دې لارو کوڅو کې چې دا څه نغلاګانې کېږي قراقوره مو تا ټارګېټ وو لکه طریقه مې استعمالوه ما د خدای مسلمانه چې غل نه د باچا نه مې یریږه او کله ته تر جوبات امامي غل نیوي د باچا نه مې یریږه په شرمونو خو ستا د لاس او شرمېدم خو یم هر یو کار چې کې نو په احتیاط یې کولګو چې ما سره ګرځې که نه مړه دغه غور ته وخت خدای دې بیخته ځناورو باسه خوله دې ډکه کړې ده بس که یار زه سیده مړه اسلامي د خدای مسلمان نه پیښونه دې مو چې خولې راوستمه نو دا تا چې دا 15,000 روپۍ په جیب کې واچوې نو پکه خرخته شي چې د دیکو ولاته به ناست وي یو غټ کړی به دې خوړلی و مړه ارامې پیسې ټینګېږي نه خو بس راله دې دې بي خوبونه تو باسه د چرګانو د غلاګانو نه ووړه دا وګوره هغه اختر را روان دی دې کې څه چانس وال غواړي د خدای مسلمان د دې هغه مالک ته پته لګي وای کټ کې وته ناسي خو نن خو نشته ملګري یروره په قلار کېنه قراقوره مالک دې په توبو لګي شي را پرانه دغه چانس دی نو یو کار ته وکړه د خدای مسلمانه وایه داسې کار وکړه ملګري زه به سړی سارم او ته یو را پرانې نه قراقوره یو کار کوو اکثر چې غل ګیر شي که نه بیا بل ملګری ښي زه بیا را پرانه د خو صرف په دې پړي لږ داسې لاس کوي راشه ښه مې ورته را پرانه بس دا وړوکي را پرانې ماله دا وړوکي باندې قرباني نه کېږي دا ښه به لږ پرانه زو راشه د خدای مسلمانه د دوه کالو دي څنګه ځینې کېږي ته دا خوله یې خوکه کېږي پې مړه پرېږده چغې مو وهه که نه ویم په دې نیګه چې لږ د حسن مزېدار شو پکې وي نو قرباني پې بس کېږي یو کار بل دی ملګري دغه ته را پرانېږه او دا قربانۍ ولا بس را پرانېږم ځه نو په هغه څه کې دا یو بوزوس ته بیا روان کړو ته بیا درشلم که ستا نه خپل او زما خپل ورور راځه چې زه که نه پکه خراخته شي راځه بچي راځه 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 ګینې په شاکوم دی زه قراقوره زه که نه شرموم مه که نه راځه که نه خدای دې بي خو باسه جنت ته دې لېږم راځه رمزار شم د ګودر غاړي د خرمانه یې راکړې ده ونیم ورته کښېنم خامخا به راځي دلته ورته کښېنم وایي ویم کورانې ده که نه زړه مې ډېر خفه خو ما ته پته ده چې راځي به ورته وکړم که نه د مینې یو دوه ښایسته خبرې به وکړو او زور یادګار به راتازه کړو کوم وخت جینۍ وراته به او یو به ته مو شپېلي والو وای څومره ښکلې وخت خدایه خو به سړی کمزوري شي بوډا شي دا څه نه وځي خو زمره چې مینه ژوندی وي که نه خو سړی بوډا کېږي نه ملک صاحب ملک صاحب څه شي راشه که نه هر کو تباه شومه ملک صاحب چېرته ملک صاحب هر کو تباه شومه ملک صاحب د مړنې کار نه کوي ملک صاحب لکه زرغونه ویم باسه شومه ملک صاحب با غوسه که نه په خدای خدای دې رسوا ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب زړه مې کار نه کوي کینه راشه کینه ته کینه کینه وای اوس وای راته ملک صاحب په زړه مې باټا ناست دي نو خدای دې دی چې ما سره خلاص کړو چې خبره وکړي نو زه به جواب درکړم که نه څه چل شوي دی یم ملک صاحب د جرمن نه راله چامیخ رالیږلې وه ویم درې بچي یې راوړي درې استغفر الله استغفر الله دا ټولې د قیامت علامې دي ګینې چرګې به سره 15 بچي روړله او دغه شان چیلې به 2-3 روړله اوس پکې میخ هم 3 بچي روړله خو زه دا خبره پرېږده نو څه یم ملک صاحب 3 بچي وو 2 بچي تېنه غیب شوي دي چا پټ کړي دي او یو بچی میخ سره ولاړو یاره مې خفه کېږم زرغونیه ډېر غټ غول مې خوړلی دي چې زه په دې کلي کې ملکارۍ ته ودرېدم په شرق ته زما د ملکي ولګي خو زه دغه مه کوه تاسې کار وکړه سبا نه بل سبا راشه زه به د ټول کلي خلک راغواړم او انشاءالله دا غل نه دی دا به دله زه پیدا کوم ښه ملک صاحب د میخې مې ډېر قیمتي بچي دي ګورې دا به لازمي پاتې دغه کې پیدا کوم بدله ها ښه
خلندې ګونګې شوه لږ حوصله ملک وکړه صاحب چیس مې کار نه کوي نه ډېره مننه ښه ملک زه ورشه صاحب. زه ورشه زما دا کار وکړه ځه بېغمه اوسه ځه زه او زه ورشه لاړم ملک صاحب. ته اوس وګوره خدای د ده دا کږې ډوبې په شان دا راروتې خوله روکه که نو دا نن سبا ټول خولې رالل او ادم ملک سلطان ته رالل خو زه الله دې خیر کړي ځم څه چل کوم 2 ګنټې وشوې او اوسه پورې رانیله وای ما وې د مینې یو سندره به ووایو څه ښکلي وخت و. داسې کار دی که نه دا خو ډېر وخت وشو چې رانیله ورځم کور ته چې ته بجلین یې نیولې یا الله ته پکې خیر واچې پروردګاره یم دا ملاقاتونه او دا ګودرونه دا به موږ شرنګو د خیره او چې تر سوره کې دم وي خرمانې یا خرمانې های خدای پاکه یو ځای کنه وای ازا یو ځای بار ته لګي نه د تا ته یو خبره کوم کنه خفه کېږي په ما دې 2 ګنټې انتظار په ګودر کې وکړه کنه او رانلې دا ولې خان تحصیل وایم څه به درته ووایم مور مې راته وی که لاړې که نه د خپې لاس ته باندې ماتومه یو خبره کوم زړه شوې که نه خو هغه عادت ته نه ونیوته وی خان تحصیله دا خو مې د ډېرو غمونو دا باډي راکونټي کړه زه خو بلې ورځ نه جینۍ مو سم په یو خپه چندرو کومه پیما ډېره روان دي راځه مې دلته راځه سریا ځه خدای سر نیپي ځان سره خو به دې هغه سټه ټول ګولې راوړې وي که نه ځکه نه خوله دې ماته چې کوسه ده شابه ښه مې خرمانی ته وویل چې ته راسره مزه نو په شرمونې اوسم دغې د کوره غلا وشوه نو ته بیا ملک پسې او دا نیغ کېږي ملکه ته زمونږ په سر ملکي خو دا فیصله دې وکړه نو ته به ملکي بیا دې بېرته راجملي لکه چې خرې وباسه په ځای ودرېږې نو تا ته یم که نه ما ته مه وایې ملکه چې ته د کلي مه جوړېدې که نه زما د کوره غلا شوې او دا به ته پیدا کړې ته ما ته ویله څه غلا شوې ده ستا د کوره زما 50,000 روپۍ پاتې وې هغې مړي دي او 2 کسه مړي دي څه سره غلا شوي 20 کاله وشي دغه سپین روماله دا څخه خړ واسکټه او دغه جوړه جامې دي نو تا سره 50,000 روپۍ او دا 2 تولې کالي رقم دی نه راغلی ملک صاحب نو تا ته ویم چې دا ویم که نه نو بیا خو خوراک نشم کولی که نه ولې نه پوهېږې ملک صاحب ته ما ده ووایه که نه چې غل به رانه پیدا کړې څنګه به نه ښکاري خو نه که نه مخ نه غورې نه ظاهرېږي چې دونه تا سره دا مال نه نو ښځه بس غلی ودرېږه ملک صاحب خبرې مه کوه نن سبا مخ ته مه ګوره پیسه ورسره ډېر هر چا سره خو څوک یې ښي د ښځې پیسه کاته راځي دا بعد سپکو ټوټو له چې راشي نو بیا خپې راوالي په سر ای جنرال بچیا بس پېښ شومه خو داسې کار وکړه سبا نه بل سبا راځه ته ټول کلي خلک به راواړم او انشاءالله دا غل بدله پیدا کوم یو خبر نه وره ملکه ګورې کو دا غل پیدا نه شو که نه نو نو څه؟ ستا ملکي ختم مارا زازا مړه ستا هغه زوړ په هغه یو وټ ته څه کوم ځوی یو یې څه ځان سره دقه خبره ده دقه یو اوټ نه دي دا د کمال و چې ما پکې اوټ نه اچولي نن به ته ملک نه وي خو زه ملک صاحب بس فیصله کوه سبا نه بل به راځم بس ټیک شو ځه ورشه ځه ځه دا اوس شرم دی نه هغه تګ یم د سړو نه دی که نه او داسې بدماشي به رنګولې هغه څخه یو وټې را کړې دی یاره خوب یا خو دا غل پیدا کړه او دا کوټې اینی دا به سلو ټوټې کو خدای پاک چې دا غل را پیدا کړي که نه نو خدای شته چې مونږ پرې سره سرمونو باسو آی د نه بچیا دا خبرې پرېږدی مړه د خدای مسلمانانو ته کړي دي ملک له ورشه مړه مړه ما نه 15 لک روپو چرګان غوښتي شوي دي ما قیمتي بچی رانه د میخې غیب شوي دي دوه د خدای مسلمانانو زمین په خپل نن درې مسلور مارو د چې یو 2 تولې کالي رانه روک شوي دي او که نه هغې په خو مې وایم ته نو ما هغې پیالې به بولم خو پیدا نه یم زما یو خبره واورې 50,000 روپۍ او 2 کټه دا زما د کور نه وړې شوي دي یم کومې ګیر کړه که نه پانسیګر ته راسه پانسیګر دا غلره منګ را خدای په ګوتو راکړي ته به ووینې ښه ځان یې سوکاږه د خدای مسلمانه دا ټوله لوبه جوړه مالک موته به جوړه کړې وه خوره پته ورته نه لګي ځان نه غرضو کې واچوه راځه رالی ټول لالی ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام یو خو ګوره یو خبره درته کوم ګوره چې تاسو زه د دې کلي ملک جوړ کړم
او عزت هم راله راکړو او تاسو ته پته ولګي چې زموږ په کلي کې دا یو ځوان دی چې زموږ فیصلې وکړي بالکل کم از کم دا د غلا دا ټکي نه دی دا ګوره ډېر د بېعزتۍ خبره ده خلک به څه وایي چې ملک سلطان ته وګوره او د په ګاونډ چاونډ کې خلک غلاګانې کوي د چرګو د څاروو د چیلو د کالو دا کمې خبرې دي خو کله چې د کلي نه یو غلا کېږي که نه نو په هغې کې د کلي کس ورسره لاس وي خو خیر نن زم دا خپله تجربه لکه د چول کومه چې تاسو ته هم پته ولګي چې داسې گپ شپ نه دی ملک سلطان دی ملک صاحب تجربه دې ښکاره کړه چغې مه وهئ د سر اخلاص یم او اوس پرېږدئ خپل ټینشن ته ټول غونه ماله راوړي دي مګرې د کنه دینه نه خولي دي کنه همسې ما ته خلک ملک سلطان نه وایي ګینې ما ته به یې ټیپر سر وي خو زه حیران په دې یم چې غل ډېر هوښیار دی خو بیا هم دومره بېوقوف دی چې اوس هم د هغه په سر کې د چرګو دوه بڼې پرتې دي هم کتل زما قابلیت بالکل ملک صاحب اوس ووایه که نه چې تا سره بل کس څوک ملک صاحب په خدای باور وکړئ یو را سره راکور دی